اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د نن ورځې زموږ دا غونډه چې د بیاض الدین شمسی صاحب ځای کې هم د شمسی صاحب په دعوت باندې را غونډه شوې ده. دا د اختر مناسبت سره د شمسی صاحب هغه شخصیت دی چې په هر اختر کې د خپلو ملګرو د سوال جواب کوي او د خپلو انډیوالیا ترتیب او پروګرام کوي. نو بالکل د بیاض الدین شمسی صاحب یو جهان مننه کوو چې هغه په دې دومره لنډ تنګ وخت کې دا دومره ملګري راغونډ کړو. دا وخت یې وسو د ملګرو خدمت دپاره او د دې ملګرو هم ډېره مننه کوو په تیره د صفدر شاه صفدر صاحب چې په دومره لنډ تنګ او مصروفیت وخت کې رالو، موږ له بالکل خپل قیمتي وخت راکړو. یو جهان مننه کوو داسې نظام صاحب. خبرې را لنډو موږ دولې نه غواړم په دې ننني محفل کې موږ سره زموږ شاعران ملګري صفدر شاه صفدر صاحب، علي خان تسکین، نظام ګل نظام صاحب، فاروق شاه فاروق صاحب، فرحاد علي فرحاد صاحب او زموږ مشر ماستر محمد ګل صاحب، احسان محسن او داسې نور ملګري هم کېدی چې زما په نظر نه راځي، بلکې مابد استاد هم را سره په دې غونډه کې موجود دی. انشاءالله غزلونه شعرونه به تیورو او بالکل دا کومه غونډه چې نن بیاض الدین شمسی را غونډه کړې نو کار څومره دا دم ورکو نو زه یم چې هغه دا دی کم دی او زموږ دا ملګري د دې خبرې پوره وړي دي چې کومه غونډه دا کوي او په کوم اخلاص سره کوي. نو یو جهان مننه کوو د نننۍ غونډې دا ټول کم نظامت چارې دي. نو دا زه خپله نن ټیم کوتا دی، وخت لږ دی، نو په دې وجې زه یم چې پروګرام بالکل راغونډ کړو او د کلام پاک د تلاوت دپاره خواست کوم احسان الله محسن ته چې د کلام پاک د تلاوت سعادت حاصل کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک الله خیر. الله دې ولا اجر ورکړي د قرآن پاک د تلاوت. زموږ د نننۍ غونډې د صدارت چوکۍ بالکل مونږ ماستر محمد ګل صاحب ته حواله کړې ده. باوري یم چې ملګري به پرې راسره تایید وکړي. دا پروګرام باقي دا غاز کوو احسان الله محسن ته صاحب د خواست کوم چې هغوی خپل کلام مونږ سره شریک کړي. احسان الله محسن صاحب. زما د طرف نه څومره میلمانه چې راغلي هغوی ته اول د لوی اختر لوی مبارکۍ وایو. الله دې عبادتونه او قربانیانې قبول او منظوري کړي. کومو ملګرو چې قربانۍ نه دي کړي الله دې ورته را روان ځله توفیق ورکړي. د کلام ترنمي کلام یو 3 شعرونه او هغې نه مخکې یو څو شعرونه نور ویم چې اقرار ښه وي خو انکار ته چرته رسي. اقرار ښه وي خو انکار ته چرته رسی، محبت د نفرت خار ته چرته رسی. بدهوس و ستا خایس لار کې لوټ کو، بدهوس و ستا خایس لار کې لوټ کو، ایماندار خریدار ته چرته رسی. او د جګر بوټای می چغو سره یو شوي، د جګر بوټای می چغو سره یو شوي، د مریوزي خو یار ته چرته رسی. ډیره مننه. او بیا ګډوډ شومه دا حسن د خدای کم کا، بیا ګډوډ شومه دا حسن د خدای کم کا، زما سوچ د ستورو شمار ته چرته رسی. او تا نیولې خو ضرور د غوښو ډک لاس باچا سیم، تا نیولې خو ضرور د غوښو ډک لاس، دا دعا پروردګار ته چرته رسی. ډیره مننه.
تا نیولې خو ضرور د غوښو ډک لاس دا دعا پروردګار ته چرته رسی او فرهاد صحتیاب بشي سلګي اخیری دی صحتیاب بشي سلګي اخیری دی د محسن غوندي بیمار ته چرته رسی او ترنمی کلام یو درې شعر چې د فرهاد دی تر هوا ما به فریاد کوه بای به مې دعا کوله د جمیلو یلو یشپو کې می جړه کولا د جمیلو یلو شپو کې می جړه کولا ما به فریاد کوه بای به مې دعا کولا ما به فریاد کوه بای به مې دعا کولا د جمیلو یلو شپو کې می جړه کولا د جمیلو یلو شپو کې می جړه کولا ما به فریاد کوه بای به مې دعا کولا رات ایستا د خپو د لاندې جنتونه کې خوا رات ایستا د خپو د لاندې جنتونه کې خوا رات ایستا د خپو د لاندې جنتونه کې خوا او رات ایستا د خپو د لاندې جنتونه کې خوا مورې دستا په سر مې رب سره سودا کولا مورې دستا په سر مې رب سره سودا کولا ما به فریاد کوه بای به مې دعا کولا د جمیلو یلو شپو کې مې جړه کولا د جمیلو یلو شپو کې می جړه کولا ما به فریاد کوه بای به مې دعا کولا زما ګناه لویه و خدایا کستا رحم لوی دی زما ګناه لویه د خدایا کستا رحم لوی دی زما ګناه لویه د خدایا کستا رحم لوی دی زما ګناه لویه د خدایا کستا رحم لوی دی چې د اویا میاندو نه زیات مینتا کولا چې د اویا میاندو نه زیات مینتا کولا ما به فریاد کوه بای به مې دعا کولا د جمیلو یلو شپو کې مې جړه کولا د جمیلو یلو شپو کې مې جړه کولا ما به فریاد کوه بای به مې دعا کولا ډیر خیر دا احسان الله محسنو چې ما به فریاد کوو بای به مې دعا کوله بلا فن مو تېنه واخیستو الله دې ښه د آباد لري نن مې لیده د خدای نه ډېر خفه وو نن مې لیده د خدای نه ډېر خفه وو یو څو ړانده د خدای نه ډېر خفه وو نن مې لیده د خدای نه ډېر خفه وو یو څو ړانده د خدای ډېر خفه وو چې په سترګو د ړاندو ولاړو هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه وو چې سایه د پلار لیدلې نه وه هغه واړه د خدای نه ډېر خفه وو د بغزاده دانش په دغه شعرونو باندې خواست کومه فرهاد علي فرهاد صاحب ته چې موږ سره خپل کلام شریک کړي فرهاد علي فرهاد غزل نه مخکې دوه درې شعره چې د هرس او د هوس حکمرانی ده د هرس او د هوس حکمرانی ده راټولیږي نه تس نسه حکمرانی ده
چې د عدل او انصاف نوم پکې نه وي چې د عدل او انصاف نوم پکې نه وي دا بس حکمراني ده او کلک د ظلم په مینار ولاړ فرهاده کلک د ظلم په مینار ولاړ فرهاده بس په مونږ د داسې کسه حکمراني ده مننه د ناز شریف شعرونه یې سیابه ناز شریف دی چې زما دا فکر لیوانې زما ګمان لیوانې زما دا فکر لیوانې زما ګمان لیوانې دا ستا د عشق په تمنا کې سرګردان لیوانې په خوله څه نه وایي منزل پلو روان لیوانې په خوله څه نه وایي منزل پلو روان لیوانې ځي مدینې منورې ته د جانان لیوانې مننه الله مې عزت وکړه سپرلی د نور چراغ ښکاره شولو په مخ د ځمکې سپرلی د نور چراغ ښکاره شولو په مخ د ځمکې لاړو په شا د جهالت شلو خزان لیونې او ځمکه یې هم د محبت د قدم تږې تږې ځمکه یې هم د محبت د قدم تږې تږې عرش یې دیدن ته ناقراره په اسمان لیونې مننه عشق دے وصال دے د جانان غیگا کې غیگ په غیگا عشق دے وصال دے د جانان غیگا کې غیگ په غیگا په اصل ټکو کشو پیژم دوزان لیوانی او ستا پر رتبه او ستا پشان ګمان د عام چې ساتي ستا پر رتبه او ستا پشان ګمان د عام چې ساتي دغه ناپوهه د جاهل د انسان لیوانی ستا پر رتبه او ستا پشان ګمان د عام چې ساتي دغه ناپوهه د جاهل د انسان لیوانی او جانان راکا نورانی دیدن د عمر راکا جانان راکا نورانی دیدن د عمر راکا درمانی فرحات چاری او شرمان لیوانی الله می عزت وکړه ډیر دا فرهاد علي فرهاد چې موږ سره خپل شعرونه وی ډیره مننه کوو ایله خوس د ژوندانه په معنا پوه شوم ایله خوس د ژوندانه په معنا پوه شوم چې مې زړګي د محبت د غم بستنه تیر کو او د پلار قاتل چې مې وخلو زړه مې ټک چودلو بلا تکلیف مې پزان ډیر په دې بخنه تیر کو او ستا په نظر کې د کمال خبره ده کنه ده چې د فتنې دور کې ژوند مې به دښمنه تیر کو په دې خپل شعرونو خاص کوم باروک شاه باروک صاحب د جمون سره د خپل خیالاتو اظهار وکي باروک شاه باروک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټول مرګرو ته د اختر مبارکه او د مبارکه نه پس ما مخکې یو پیغام ورکړیو د خپل مرګرو ته یو پیغام ورکوم زموږ په دې علاقې کې داسې یو ناسور راغلی دی د خیرمارو په شکل کې په متانو پاسانو او غیر چاپیر علاقو کې زمونږه جان او مال عزت د دینه چې کوم نه محفوظ نه دي زما خواسته ټولو ته چې کوم مرګري زمونږه आवाज اوري چې د دې مخنیوي وشي او خپل کورونو کې دا وینو کې زمونږه وس مطابق چې مطلب دی له څوک پیسې نه ور کوي نو دا به خبري دی کې دی شي په دې باندې دی دا دغه کم شي ډیره مننه ټولو شیرونه چې مې د یار په لبو پام پرې وته چې مې د یار په لبو پام پرې وته ډک د ساکی د لاسه جام پرې وته چې مې د یار په لبو پام پرې وته ډک د ساکی د لاسه جام پرې وته بس تر ازله بندیوان شوم بس تر ازله بندیوان شوم زړه مې د زلفو په یو دام پرې وته بس تر ازله بندیوان شوم زړه مې د زلفو په یو دام پرې وته او دغه نشه د خمارو سترګو ده دغه نشه د خمارو سترګو ده دم مې د جسم نه تمام پرې
دغه نشه د خمارو سترګو دا دم مې د جسم نه تمام پریوتو زه به یې سترګو کې رانجه ساتمه ستا چې په کومه خوره ګام پریوتو زه به یې سترګو کې رانجه ساتمه ستا چې په کومه خوره ګام پریوتو او خوله تې نه شیخ په چپه خوله واخیسته خاصې فاروق باندې الزام پریوتو مننه ډېره مننه یو بل کلام در سره شریکومه چې ډاډه په دای کلی کې روزګار کا و تربورا ډاډه په دای کلی کې روزګار کا و تربورا او راځه په خپل لار کا و تربورا نه ډاډه په دای کلی کې روزګار کا و تربورا او راځه په خپل لار کا و تربورا او تخپل مخه شړه زب خپل مخه شړم تخپل مخه شړه زب خپل مخه شړم خو مخه راته منیسا دا کار کا و تربورا مننه او د پټ گزار کولو دا متل دی غل باچاوي د پټ گزار کولو دا متل دی غل باچاوي کړه کې سلاري ښکارا گزار کا و تربورا مننه او پس در نه کم نه يم خاطر د چا دسترګو پس در نه کم نه يم خو خاطر د چا دسترګو مدام بداسي نوي انتظار کا و تربورا مننه او نو کله ک فاروق د شرافت لمنه پرېخوا نو کله ک فاروق د شرافت لمنه پرېخوا بیا د خپل وار کا و تربورا مننه دا فاروق شاه فاروق صاحب چې د شیرون نمخ کې یو پیغام مرګرو سره شریک کو او وایم چې بالکل د خبرې سره ټول مطابق شو او زه خپل کلام بویم او زه ما چې ترنم کې منو زما بل لکه ترنمي مثال خو خپل شوق پورا کوم کنه لتا منګیشکر هاو کنه یا خدایا چې د مینې دې ملنګ پیدا کولم نو سلا دی دنیا سره په جنگ پیدا کولم یا خدایا چې د مینې دې ملنګ پیدا کولم نو سلا دی دنیا سره په جنگ پیدا کولم خمار نشه مستی می ځان کی راوړه خمار نشه مستی می ځان کی راوړه په مخ دې د دنیا بوټه د بنګ پیدا کولم نو سلا دی دنیا سره په جنگ پیدا کولم یا خدایا چې د مینې دې ملنګ پیدا کولم نو سلا دی دنیا سره په جنگ پیدا کولم مخلوق کې دی اشرف کم مالکا پروردگارا مخلوق کې دی اشرف کم مالکا پروردگارا نو زکا دی انسان په داسې رنگ پیدا کولم سلا دی دنیا سره په جنگ پیدا کولم یا خدایا چې د مینې دې ملنګ پیدا کولم نو سلا دی دنیا سره په جنگ پیدا کولم د ښکلو په ورغو کې ژوندونه دې راته راکو د ښکلو په ورغو کې ژوندونه دې راته راکو په نوم دې پښتنو ته چې ادرنګ پیدا کولم نو سلا دی دنیا سره په جنگ پیدا کولم یا خدایا چې د مینې دې ملنګ پیدا کولم نو سلا دی دنیا سره په جنگ پیدا کولم
خصاص و مشاعرم خیال باچا مینه میوکا خصاص و مشاعرم خیال باچا مینه میوکا د مور د پاکی مینې یې په ننګ پیدا کولم نو سلا د دنیا سره په جنگ پیدا کولم یا خدایا چې د مینې د ملنګ پیدا کولم نو سلا د دنیا سره په جنگ پیدا کولم زما د مات ګوډ ترنم پس خاص کوم نظام ګل نظام صاحب ته چې موږ سره د خپل خیالاتو اظهار وکړي نظام ګل نظام صاحب ټولو د لر او بر پښتنو ته د لوی اختر مبارکي وایم او د خپل ملګرو ته هم د اختر مبارکي وایم د ملګري فرمایش یو دوه درې شعر دي چې غوړې نه سپوره ښه ده د خپله شکوره ښه ده مرګي له کلکه غاړه د یو پیغوره ښه ده د بې غیرته رور نه جینۍ بې وروره ښه ده چې کله کام شرموي هغه تر ګوره ښه ده او دا بل یو څو شعره دي چې ژوند چې بې کوره شي نو خوند نه کوي ژوند چې بې کوره شي نو خوند نه کوي کور چې بې موره شي نو خوند نه کوي او هلک چې تور شي لونګین غوندې شي جینۍ چې توره شي نو خوند نه کوي هلک چې تور شي لونګین غوندې شي جینۍ چې توره شي نو خوند نه کوي او زور کړي مزه د زورورو مخکې زور چې بې زوره شي نو خوند نه کوي او چې تړلی وي ژوندون ور پورې چې مروره شي نو خوند نه کوي او یو څو چیرې نور دي چې بې غزل وروسته هم خو دغه دوه درې دغه دي چې څنګه د په چل ول په ځان مین کما څنګه د په چل ول په ځان مین کما څه په لوی عذاب دی اړولی یم رنګ په رنګ نغمې دې رانه وویستې تار یم پر باب ته اړولی یم رنګ په رنګ نغمې دې رانه وویستې تار یم پر باب دې اړولی یم او رحم دې یو ذره پچا رحم یو ذره پچا دې نه راځي داسې پکې رحم یو ذره پچا یې نه راځي داسې پکې ساوی اړولی یم او یار شه یار شه د یارانو زړونه مه ماتو یار شه د یارانو زړونه مه ماتو زار د عاشقانو زړونه مه ماتو مرګه په ځوانۍ کې په چا مه راځه مرګه په ځوانۍ کې په چا مه راځه مرګه د ځوانانو زړونه مه ماتو او خیر دې که خیر نه ورکې رټی ما خو د ملنګانو زړونه مه ماتو او دا غزل به څو شعر برته وایم د بله دا وخت کوتا دی لږ دی نو تورې سترګې پکې تورې په دې تصویر دې مړ یم تورې سترګې پکې تورې په دې تصویر دې مړ یم دا پترس چې راته ګورې په دې تصویر دې مړ یم تورې سترګې پکې تورې په دې تصویر دې مړ یم دا پترس چې راته ګورې په دې تصویر دې مړ یم دا چې زه پکې مسکی یم او دا چې ته پکې مسکی یې دا چې زه پکې مسکی یم او دا چې ته پکې مسکی یې او ما ته ګورې زما مورې په دې تصویر دې مړ یم دا چې زه پکې مسکی یم دا چې ته پکې مسکی یې ما ته ګورې زما مورې په دې تصویر دې مړ یم او دا چې اوښکې مې د سترګو پاکوي په لوپټه دی دا چې اوښکې مې د سترګو پاکوي په لوپټه دی چې نیولې د زړه پورې په دې تصویر دې مړ دا چې اوښکې مې د سترګو پاکوي په لوپټه دی چې نیولې د زړه پورې په دې تصویر دې مړ یم او دا چې زه ور لاندې پروت یم
او سر میخې په سنګل دی دا چې زه ورلاندې پروت یم سر مې ایښې په سنګل دی په ما ستا د زلفو سورې هم په دې تصویر دې مړ یم دا چې زه درنه روان یم او دروازې نه راته ګوري دا چې زه درنه روان یم دروازې نه راته ګوري نیمه لرې نیمه پورې هم په دې تصویر دې مړ یم دا چې زه درنه روان یم دروازې نه راته ګوري دا چې زه درنه روان یم ته د ور نه راته ګورې نیمه لرې نیمه پورې هم په دې تصویر دې مړ یم او سر ببر سری ګریوان دی کچکول غاړه کې نظامه سر ببر سری ګریوان دی کچکول غاړه کې نظامه وچې شونډې سپورې سپورې هم په دې تصویر دې مړ یم ډېره مننه نظام ګل صاحب والله وخت مې خدم دوی کړی مونږ کله کله شکی شو نظام صاحب ما وخت دې دوی کړی مونږ کله کله شکی شو سچل غو چرته شاعري چرته ساده نظام پسې وګرځه ته چل بوي دا نظام ګل نظام چې مونږ دینه رومانی خيستا او لاجواب شیرونه وریده